وایي یو سړی و خپل مور و پلار یې وهل خپل مور و پلار یې وهل وي چا ورته ویلې ولې یې وهې وي دغه د فساد دنیا ته ده راوستی یم د مور و پلار د دنیا د فساد دنیا ته د دوی له لاسه زه راغلی یم کنې ما به د فساد په دنیا کې چی کول دا د دوی له وجې نه هذا جناه ابي علی وما جنیت علی احد ابو علا ابن معری وی طالبانو وی ابو علا ابن معری چې مړ کېده خیر د طالبانو زر هغه کوئ مه علمي خبر خدا کنه کله دې چې مور پلار وزېږئ طالبانو د دې کون او د فساد په دنیا کې دې پرېږدي بې تربیې که نه بیا خو طالبانو بیا یې غوږ ورته ونیسئ ولې به د مور پلار احترام څه وخت واجب د طالبانو وی کله چې یو حکیم وی پلار مور خپل پلار یې وهه وی ولې وهې وی ادخلني في عالم الكون والفساد وعرضني للموت والفقر والعمي والزمانه د دنیا کې ړوند سوی چې یم شل سوی چې یم چې مړ کېږم فقیر کېږم کون و فساد ته راوستلی یم دې مور پلار راوستلی وی چا له ابو علا ابن معري نه پوښتنه وکړله د اولاد نه درلود اولاد یې وی نه درلود چې مړ سولې په قبر دې چې ولیکو وی ده ورته ویلې دا مې بیا په قبر ولیکئ هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد هذا دغه جنایت می په ما پلار کړی چې د کون فساد دنیا ته راولی وما جنیت علی احد ما په هیچا جنایت نه ده کړی ځکه دا اولاد نه درلود کله کله طالبانو چې پلار دی وزېږئ او بې تربیې دی پرېږدي او د انسانیت له مدار نه وځې او د دنیا د فساد کې او په د نارواو کې حیرانه پاتې سي که نه انسان طالبانو انسان عجیب انسان ده علما وی ولی انسان ته الله زنا نه ده حلاله کړي ولی حلاله نه ده حرامه ده طالبانو علما فلسفی جواب کوي خپله ښځه ښایسته که پردی خو داسې به نه وایي پردی ښځه ښایسته طالبانو ځکه چې دا ویني سترګې دې راوړي نو زړه کې دې ورته ګرځي چې دې سره خو مې هغه کړی وی هغه چې وکړي ورسره طالبانو بیا هغه دې لږ راخپله سي بیا له هغې نه څوک بیا له هغې نه پردی زړه دې غواړي چې ټولې دنیا ښځو سره ته څوک وکړي چې ټولو دنیا ښځو پسې طالبانو دا نفس دې ټیټ سي همداسې دې ښځې سره طالبانو بس ټول همت دې په ښځو کې سي ټولو هدفونو له مقصدونو نه څوک سي انسان چې طالبانو کله ټیټ سي ډیر کارونه پې باندې سي بیا هغه انسان طالبانو مزل نسي کولی زه خپله یم طالبانو کله د کور مسؤلیت د مرکز د ملګرو د مدرسې د لکه اوس طالب راوښده چې دا نقشه داسې سوي ده نو دا اوس ما پورې دوی راوتړي مثلا که نه بیا طالبانو زه دومره ناهیلې سم دومره ستړی سم بیا طالبانو د ترجمې سي د مدرسې سي د عامو انسانانو سي د حکومت سي د انسانانو د طبیعت سي د اسلامي امت غم سي دا ټول طالبانو سړي پسې ډیر سي بیا انسان ډیر تکلیفوي او ډېر ستړی کوي نو چې ټول غم تا سره د ښځې دا ښایسته دا ښایسته هغسې بیا دې معامله وکړه بیا وایي دا نه د هغه ښایسته ده بیا همداسې ځنو ستی به بس همداسې پروت وي چې به هم نسې کولی نو خو ټول قوت به دې ختم شي نو چې داسې پلار دې د دنیا ته راوړي او همداسې دې پرېږدي په د دنیا کې حیرانه ګرځي بیا به وایي چې مور و پلار الله دې تا هلاک کړي چې زه دې دنیا ته راوړلم بې تربیه او که داسې مور و پلار راسي طالبانو چې الله عز وجل ته چې ترې پیدا سي او د تا تربیت شروع کی او علمي او روحاني تربیت دې وکړي او بیا داسې دعا ورته وکړي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله پاکه داسې مې په مور و پلار رحم وکړي لکه چې زه وړکۍ وم دې ما تربیه یې کړې وه بیا یې وروسته را لوی کړې وم او تربیه یې کړې وه تر نن زمانې پورې دې ما تربیت کړې ده د علم لارې ته یې برابر کړی یم نو الله دې مونږ بیا دې هېڅکله دې مونږ په ژبو باندې دغسې خبر الله نه راولي هذا جناه ابي علی وما جنیت علی احد کله مونږ داسې وایو مونږ نه طالبانو هېڅکله داسې خبر پلار ته نه کوو د دې پلار په حق کې کوو ولې ځکه مونږ یې یوې لارې ته برابر کړي یو داسې لارې ته چې هغې د انسانیت لاره ده او هغه څوک دې دا شعر ووایي چې د انسانیت له مدار نه وتلي دي
طالبانو روح المانی په اسکندر باندې رد کړی، اسکندر رومي. پلار حق ډیر د طالبانو که د مور پلار، حق د مور پلار ډیر د طالبانو که د چا. نو اسکندر ویلی دی طالبانو چې د استاز هغه ډیر ده، حق ډیر ده. وی ځکه پلار بیچارګي خو طالبانو معامله له خپلې ښځې سره کوله، خپل شهوت یې پوره کو. نو چې خپل شهوت یې پوره کو، طالبانو له هغې نه څوک را پیدا سو، بچی را پیدا سو. نو حق هم دومره ډېر نه د خپل شهوت یې پوره کړی دی او څوک را پیدا سوی. اما استاز چې د طالب او هغه څه د څه ورته وي استاز، هغه څه ده، هغه د تا تحمل د شدایدو د محنو د تعلیم کوي. روح المانی دا رد پې کړی طالبانو د باندې. نه، د مور پلار حق طالبانو له استاز نه ډېر ده. اگر چې دا مسله کې عبدالوهاب شعراني صاحب انوار قدسي کې هم بحث کوي. بعضې علما وایي چې د استاز حق څوک ده؟ ډېر ده. ځکه د استاز حق ډېر ده ځکه استاز سړی د داسې ژوند دپاره تربیت کوي چې ابدي ده، او مور پلار چې سړی تربیت کوي هغه د داسې ژوند دپاره کوي چې هغه موقت ده. طالب جانه ټلیفون دې سم کاسي موږ سترګې بریښوي. ربك أعلم بما في نفوسكم وإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. او که داسې مور پلار وي طالبانو چې دواړه تربیه د سړي کړي، بیا نورن علی نورن. وأت ذي القربى حقه، ورکی ذي القربى تخپل حق، والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا. مصرف مکوي په ډیر مصرف سره. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مونږ به طالبانو د مور پلار خوان ډیر نه دی لیدلی، ځکه مورم طالبانو الله زر رانه وفات کړي او د پلار مون دومره ډېر خوند نه دی لیدلی طالبانو، هغه هم الله زر وفات کړی دی رانه. خو د چا چې ژوندي دی الله دې ژوند ورکي، خو په ډېر ترنه خوشحاله یو چې موږ یې داسې لارې ته برابر کړي یو چې هغه لاره د انسانیت او د الهیت رایه ده، لاره ده.